مال انصاف نه راکوئ زما یو کاغذ هم مخکې نه ځي او نه څوک ګوري صرف دا یو خبره کوي روغه. السلام علیکم ګرانې مینوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو تاسو دا ورکوټ شانتې کلیپ هم صحیح کو دا چې دی نو بوی بوی نه بوم بوم پري چې دی نو دا تاسو ښه پېژنئ په ټیک ټاک باندې راځي. نو دی دا خبره وکړله ده چې مال انصاف نه راکوئ زما کاغذونه چې دی نو مخته نه لیږئ. نو د دې کاغذونه چې دی نو مخته نه لیږي څوک او بله دا خبره کړې ده چې په دې باندې پریشر اچولی کېږي چې ته راضینامه وکړه پخلا شه پخلا شه او پخلا شه. نو دا خبرې د بوی بوی بوم بوم پري هغه دي. نو اوس دوستانو خبره داسې ده دې سره چې کوم زیاتې شوی دی نو د قانون لاره خو کولو ده. قانون خو دا چې دی نو په چې کومه طریقه هم وي نو قانون خو دا خو نه وایي چې دی نو یو انسان سره زیاتی شو د قانون دروازې به ورله بندېږي. نو دروازې ورته کولو دي دا د مخکې لاړ شي نو د دې خبره به مني چې کوم دې سره زیاتی شوی دی د هغې ازاله به هم کېږي چې چا ورسره کړی دی نو هغه نه به هم تپوس ورته نه کېږي چې آیا تا دې ښځې سره ولې زیاتی کړی دی او په څه وجه باندې. نو شکر الحمدلله زموږ پاکستان زموږ ملک چې دی نو هر چا لپاره چې دی نو قانون دی خو لږ شی خبره داسې ده محنت کول پکار دی. نو دا دی چې دی نو لږ لاړ شي نو خپل بیان د ریکارډ کړي هغوی ته دې ووایي اعلی حکام ناست دي پېښور کې او دې وخت چې دی نو زموږ د کې پي کې پولیس ماشاءالله ډېر ښه کار کوي. خو چاته څه تکلیف وي نو هغوی چې دی نو یو کس نه څه تکلیف وي نو مخکې اعلی افسران ناست وي هغې خبره مني. نو چې چا چې دی نو د چا واسطه د پولیس والا سره پرېوتې ده چې څوک تلي دي نو هغوی ته ډېر ښه پته ده ولې چې دی نو نن سبا مخکینی خبره زه نه کوم نن سبا چې کوم زموږ د پي کې پولیس ته ماشاءالله پوره پاکستان کې ټاپ باندې روان دی او د هغې چې کوم خدمت دی خلکو ته ښه معلومه دی چې د هغې چې کوم رویه ده طریقه ده نو ډېر ښه دي. پوره پاکستان کې زموږ چې کوم کې پي کې پولیس والا دی دا منلې پولیس دی ولې د هر یو خبره مني د غریب اواز هم اوچتوي او د غریب سره مرسته هم کوي. نو دې ته څه مسله دی نو دا د لاړې شي هلته کې د خپل چې دی نو شکایت دې درج کړي نو ضرور به د دې چې دی نو خبره به منلې کېږي چې دا په حق وي چې دا په حق نه ده نو بیا خو چې دی نو د دې خبرې نه منلې کېږي. بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام و ما له خپل دوستانو سره شیر کوم که ویډیو به من څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د بیا له په امان.